هلمندي ځوانانو پر پاکستانی پوځیانو زبردست حمله وکړه. د پاکستانی پوځ تاسیسات یې څنګه ویجاړ کړل؟ هلمندي ځوانان ولې غوسول؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره کتلی شئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. دا خو معلومه خبره ده چې پاکستان زموږ ستر دښمن دی او هیڅکله به زموږ دوست جوړ نشي. پاکستان تل پر افغانستان بریدونه کړي دي او بې ګناه افغانان یې وژلي دي، خو د وژلو ترڅنګ یې پر افغان خاوره هم خېټه اچولې او وخت ناوخت یې پر افغان خاوره کې پوستې جوړې کړي دي او مخکې راغلي دي، خو د افغانانو لخوا هم ورته غاښ ماتونکی جواب ورکړل شوی دی. اوس تازه خبر دا دی چې نن هلمندي ځوانانو پر پاکستانی پوځ او د هغوی پر تاسیساتو حمله کړې ده. د هلمند ولایت اوسیدونکي د پاکستانی سرتیرو هغه پوځي تاسیسات نړولي دي چې ډیورند کرښې ته څیرمه یې جوړ کړي وو. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ښکاره کوي چې د هلمند ولایت لسګونه اوسیدونکي چې ان د کم عمر هم پکې دي د پاکستانی ځواکونو تاسیسات په بیلچو نړوي او سرتیر یې په زوره له سیمې څخه باسي. ویډیوګانو کې ښکارېږي چې تاسیسات تازه جوړ شوي دي او پاکستانی ځواکونو غوښتل وړاندې تګ وکړي. د معلوماتو پر اساس دغه سیمه کې چې اوس پکې پاکستانی ځواکونو تاسیسات جوړ کړي وو کلونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې وه. معلومات ښایي چې یادې سیمې طالبانو پاکستانی ځواکونو ته ورخوشې کړي وي چې تاسیسات پکې جوړ کړي. د هلمند ولایت سیمه ییزو مسؤلینو تر اوسه د دې موضوع په تړاو څه نه دي ویلي. نو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درلودی. الله پامان.